أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم په همدې ډول مونږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په دې کې مو راز اخطارونه ورکړي دي ښایي چې دوی له انحراف نه ځان وژغوري یا د ده په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نو پورته او لوړ دی حقیقي باچا او ګوره د قرآن په لوستلو کې تلوار مه کوه تر څو پورې چې تا ته د هغه بشپړه وحی نه وي رسول شوي او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. مونږ له دې نه مخکې آدم علیه السلام ته یو حکم کړی و خو هغه هیر کړ او مونږ په هغه کې تصمیم ونه مینده. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یاد کړه هغه وخت چې مونږ پرښتو ته ویلي و چې آدم ته سجده وکړي هغو ټولو خو سجده وکړه مګر یو ابلیس و چې انکار یې وکړ. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. په دې سره مونږ آدم علیه السلام ته وویل چې ګوره دا ستا او ستا د مېرمنې دښمن دی داسې نشي چې دا یې تاسې له جنته وباسي او تاسې په غم او بدبختۍ اخته شي. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. دلته خو تاسې ته دا هوساینه شته چې نه وږي بېوزلي اوسېږئ نه مو تنده او تودوخه ربړوي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. خو شیطان هغه تیر ویست ورته وویل ای آدمه تا ته هغه ونه دروښیم چې په هغې سره تل تر تله ژوند او نه ختمېدونکی سلطنت په لاس درځي. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. په پای کې دواړو میړه مېرمنې د هغې ونې میوه وخوړله. نتیجه دا شوه چې سمدلاسه د هغو سطر یو د بل په وړاندې لوڅ شو او دواړه د جنت په پاڼو سره د خپلو ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. آدم علیه السلام د خپل رب نافرماني وکړه او له سمې لارې نه واوښت. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بیا د هغه رب هغه غوره کړ او د هغه توبه یې قبوله کړه او هغه ته یې لارښوونه وکړه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله فرمایل تاسې دواړه یعنی آدم علیه السلام او بیبي حوا له دې ځایه یعنی جنت څخه کوز شئ. تاسې به یو د بل دښمنان یاست. اوس که زما له لوري تاسې ته کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د هغه هدایت پیروي وکړي هغه به نه ګمراه شي نه به په بدبختۍ کې اخته شي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. او څوک چې زما له ذکر یعنی د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه ړوند راپاڅو. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
هغه به وایي پروردګاره په دنیا کې خو زه سترګور دلته دې ولې ړوند را پاڅولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالی به فرمایي هو په همدې شان دي زموږ آیاتونه چې تا ته راغلي وو تا هیر کړي وو هماغسې نن ته هیرول کیږي.